بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه زمونږ نن انګلیسي زده کړه پیل کیږي. نن لومړنی درس دی، نو زه تاسو ته څه درښیم چې انګلیسي ژبه څه شی ده او مینوال یې څومره دي، په څومره اندازه دغه ژبه په کار وړل کیږي. نو زه د درس په لور. انګلیسي ژبه چې دی دا یوه نړیواله ژبه ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورباندې خلک خبرې کوي. په زیاته توګه امریکایي ټولنه کې ورباندې خلک خبرې کوي. دا ژبه پخوانۍ مخینه لري، د انګلستان او ډېرو نورو هیوادونو رسمي ژبه ده. د استعمال ډېر ځایونه لري چې په زیاته اندازه د طب په برخه کې کارول کیږي. زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې هم په زیاته اندازه د نوموړې ژبې مینوال زیات دي او غواړي دا ژبه په سمه توګه زده کړي. که چېرته یو انسان یوه ژبه په یاد ولري نو داسې فکر دې وکړه چې یو انسان دی. که چېرته دوه ژبې په یاد ولري نو داسې فکر دې وکړه چې دوه انسانان دي. ځکه په هر قسم مشکل سره چې دا مخامخ کېږي نو په دواړو ژبو باندې دا خبرې کولی شي. او په همدې ډول که درې ژبې ولري، درې انسانان او همداسې نور. اوس نو د انګلیسي ژبې په اړه باندې دغه معلومات ما راټول کړي وو. د دې نه نور زیات معلومات شته، خو د دې له لاسه چې زمونږ درس زیات اوږد نه شي نو زه د درس په لور. اول زه انګلیسي ژبې حروف پیژنو چې انګلیسي ژبې حروف کوم دي. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا چې دی دا د انګلیسي ژبې حروف دي. د انګلیسي ژبې حروف مو پیژندل. اوس راځو د انګلیسي ژبې حروفو ته چې دا څه ډول حروف دي. نو د انګلیسي ژبې حروف چې دی دا د غږ له مخې چې دی په درې ډوله باندې ویشل شوي دي. اول چې دی غږ لرونکي یا واول لیټرز دي. دویم چې دی کنسوننټ لیټرز دي، بې غږه توري. لیټرز چې دی لیټر خپله توري ته وایي، لیټرز توري. دریم چې دی سیمي واول لیټرز یا نیمه غږ لرونکي توري دي. چې واول توري هغه دي A E I O U او سیمي واول یا نیمه غږ لرونکي توري چې دی W او Y دي. او همدارنګه کنسوننټ توري چې دی د دغه اوو حروفو نه په غیر نور ټول حروف چې دی دا کنسوننټ دي یعنې بې غږه توري دي. همدارنګه د انګلیسي توري د شکل له مخې چې دی په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول کاپیټل لیټرز یا غټ توري او دویم سمال لیټرز یا واړه توري. غټ تورو هم مثال درکړل شوی A B C D او د واړو تورو هم مثال درکړل شوی A B C D او همداسې نور Z. اوس راځو د غټو تورو او د وړو تورو د استعمال ځایونه ښیو چې د استعمال دا په کوم ځایونو کې استعمالیږي. د استعمال ځایونه د غټ توري چې دی دا توري صرف د جملو او د نومونو په سر کې او د شارټکټونو د لیکلو لپاره استعمالیږي. مثلا د جملو په سر کې اگزامپل this is a book. ګورئ تاسو د this is a book دغه یوه جمله ده. د دې په سر کې چې دی دغه ټي په غټو حروفو لیکل شوی، نور ټول واړه حروف لیکل شوي. او همدارنګه اگزامپل چې دی EXP چې دی دا خپله د اگزامپل شارټکټ دی. نو اگزامپل شارټکټ چې موږ لیکلی دی په EXP په غټو حروفو، دا په غټو حروفو لیکل کیږي. همدارنګه د وړو تورو د استعمال ځایونه کوم دي. واړه توري چې دی د انګلیسي ټولو لیکنو کې په کار وړل کیږي. یعنې که تاسو وګورئ this is a book دا یو کتاب دی، نو د دې دغه اول حروف چې دی ټي په غټو حروفو لیکل شوی، نور ټول په وړو حروفو لیکل شوي دي. همدارنګه اوس راځو چې دغه توري دغه څلورو کرښو کې د انګلیسي کتابچې ټولې په څلورو کرښو کې وي که نه، څلور کرښې لري. نو د دې څلورو کرښو کې د دې انګلیسي تورو لیکل زه تاسو ته ښایم چې څنګه ده په دې څلورو تورو کې لیکل کیږي، په دې څلورو کرښو کې دا توري لیکل کیږي. ګورئ د انګلیسي ژبې غټ حروف چې دی ټول د پاسو درې کرښو لیکل کیږي، لکه A B C D. ګورئ تاسو ته ما دغه پاس شکل کې درښودلي. دغه پاس لیکل چې دی ګوره په پاس درې کرښو کې لیکل کیږي غټ توري. غټ توري چې دی ټول عموما د A نه تر Z پورې ټول په پاس درې کرښو کې لیکل کیږي. او واړه حروف چې دی واړه حروف بیا ترتیب غواړي. اول چې دی A وګورئ تاسو، A د دوو کرښو په منځ کې لیکل شوی. B چې دی د دوو کرښو نه بلکې د درې کرښو، درې پاسنیو کرښو. همدارنګه C چې دی د منځ په دوو کرښو کې لیکل شوی. D هم په دریو پاسنیو کرښو کې لیکل شوی. E هم په منځ کې لیکل شوی. F هم پاس درې واړو کرښو کې لیکل شوی. G چې دی ګورئ G بیا لاندې راښکته شوی، په لاندنیو دریو کرښو کې لیکل شوی. H بیا په پاس درې کرښو کې لیکل شوی. I په منځ کې لیکل شوی. همدارنګه J چې دی دا هم په لاندې درې کرښو کې لیکل شوی. K هم په منځ کرښو کې. L همداسې او همداسې تر د Z پورې چې دی ټول په همدغه ترتیب باندې لیکل کیږي.
نو دا به د انګلیسي ژبې په اړه لنډ معلومات او همدارنګه د انګلیسي ژبې د لیکلو د شکل په اړه معلومات. نو په دې هیله چې زموږ د نن ورځې درس مو خوښ شوی وي او په راتلونکي کې نور درسونه هم تعقیب کړئ چې تاسو څنګه کولی شئ په روانه ژبه باندې انګلیسي خبرې وکړئ. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل تعقیب کړئ او په روانه انګلیسي باندې تاسو خبرې کول زده کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم په مخه مو ښه.